جو زه په دې خپه کېږم نه زه په دې نه خپه کېږم زما کلیپ به تاسو کتلي دا بعضې راپاسې په اجلاګانو چې څوک پیسې ولي په اجلاګانو په ډمانو توجه چې بیا موضوع رانه پاتې کېږي صبر په اجلاګانو په ډمانو چې څوک پیسې ولي نو چا اعتراض ونه کړ خو که په نعتخوان یا مقرر خطیب باندې چا پیسې ونوستې دا بعضې به کفر یې وکړ دغه مولا خو دا ټک د سیم نه ښکته وغورځوه تا ته په اجلاګانو نه ښکاري اور چې په مولا او نعتخوان چا پیسې وشیندي وچاوده توجه په ډمانو اجلاګانو باندې پیسې ولي اور د چا چې واده سار چې امام صاحب نکاح تړي که نه توجه 400 کې د نکاح پیسې څومره دي د نکاح پیسې څومره اوس جواد امام شته نه توجه څونه 500 توجه په ډمانو اجلاګانو پیسې نوستي او سار چې امام صاحب دا تعویز کا سار چې امام صاحب توجه سار چې امام صاحب ها نکاح تړي نو د واده لک پلار خو په اجلاګانو باران کړي امام له 500 روپۍ ورکړي چې استاده دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه وي دنه اوس مفتی اعظم پاکستان جوړ شو په ډمانو اجلاګانو چې د پیسې شیندلې هغه ټایم خو د پتوې متوې نه وي خو چې د ملا جیب ته دي چوې یوې سیلفي حرامه ده ما د سره څوک سیلفي وباسي نه ځکه وایي تا سره څوک سیلفي وباسي نه یوې پیسې شیندل حرام دي ما په تا څوک شیندي اسم نه پتا یې نشته 14 توجه یو مولوي صاحب پرون کابل حضوري او بیان کوي ایوب بلیږي روپۍ به داسې مولي او روپۍ هم د لسو نوټونه یې داسې نوي نوټونه راوړي چې کړار یې ورکړی داسې او مولوي صاحب خو جذبه شو یاره ما یې زه څه ووایم نو اوس کوم الفاظ استعمال مولوی صاحب باندې ولې پیسې شیندي څه چل دی پیسې شیندل دا خو د بېدینو خلکو نښه ده او اکثر یې په دې ډمانو ممانو به دوی شیندي نو په مولوي صاحب ولې شیندي یوه دویمه دا په کوم ځای کې راغلي چې ته رزق او مال لول او دې شی ول درېیمه ټوله دنیا ته هجره مولوي صاحب زما په دغه کې دی زمون محتاج دی موږ پیسې ولو او مولوي صاحب ښه ګرم شو نو اوس دا مولوي صاحب داسې قسمه مولیان چې د لطیفې او قصې بندې کړي ته بیا بیان اورېدلو بیا ځي او چې خلک دې روان دي خو دلته یې روان دي وی یار به څه کوي یار به لطیفې کوي نوي موضوع به راغلي نوي فرش نو دی به دا قصې کوي بعض ورته غریبي راکاږي او هغوی ته پیسې وایي لیدلي مې که نه غریبي راکاږي او هغوی زور ورکوي او چې دی ته اواز تیز کړي هغوی نور تیز کړي نو چې دی دا غریبي بندي کړي څوک راځي نه راځي قرآن او حدیث چې دې بیانوي په بیانونو کې او په درسونو کې دا خلک متاثر دي د الله د کلام نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو نه که دا دې بندې کړي بیا دې راځي